اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه مخکې د پوهې د ډګر ټولو زده کړیالانو، د میرویس خان زابل د لوړو زده کړو مؤسسې ټولو د قدر وړ محصلینو، خصوصا د ښوونې او روزنې پوهنځي د کیمیا څانګې د چاپیریال ساتنې د مضمون زده کړیالانو ته سلامونه وړاندې کوم، په دې هیله چې جوړ، روغ او خوشحاله به یاست. غیر حضوري یعنی آنلاین درسونه پیل شوي دي. نن یې لومړی درس دی چې هغه نړیوالې تودوخې په باره کې دی. نو هیله ده تر پایه راسره درس همدا درس او هم راتلونکي ټول درسونه تعقیب کړئ. انشاءالله له نن وروسته به زموږ او ستاسو د درسونو لړۍ په آنلاین شکل باندې به مخ ته ځو سره. نن زموږ او ستاسو لومړی درس نړیوالې تودوخې یا هم ګلوبل وارمنګ په باره کې دی. هغه موضوعات چې موږ او تاسو به په همدې درس کې پرې بحث کوو عبارت دي له د ځمکې په ګرمېدو کې د ګازونو اندازه، د ګلخانه‌یي ګازونو اغیزې، د شینکوریزو ګازونو د اثر اجزاوې، د نړیوالې تودوخې زیانونه، نړیوالې تودوخې ګټې او د نړیوالې تودوخې د کموالي لارښوونې او حل لارې څه دي. په دې ټولو به انشاءالله موږ او تاسو بحث کوو. لومړی راځو نړیواله تودوخه پیژنو چې نړیواله تودوخه وایي څه ته. د ډبرو، سکرو، ګازو، بوټو او نورو له سوځولو څخه چې کوم کیمیاوي مواد لکه کاربن ډای اکساید، میتان، کلوروفلورو کاربنونه، ډای نایتروجن اکساید او نور ګازونه تولیدیږي، په نارمل ډول همدا د بحرونو او ځنګلونو له لوري څخه جذبیږي. یعنی د کومو منابعو څخه چې د دوی کیمیاوي مواد لکه دلته چې یادونه شوې ده دا تولیدیږي. که چیرې د دغو تولید په نارمل شکل سره وي، دا بیرته د طبیعت له لوري چې په هغه کې بحرونه او ځنګلونه دي جذبیږي، خو که له نارمل حالت څخه زیات تولیدیږي دوی نشي کولی هغه جذب کړي، ځکه دغو اندازه ډیره وي او دوی کم وي، نو ځکه دوی هغه نشي جذبولی، او یا هم دوی چې کم جذبوي تر هغه اضافه کیږي. نو په نتیجه کې څه کیږي؟ د لمر وړانګې ځمکې ته تیریږي او د ځمکې سطحه ګرموي چې دې ته نړیواله تودوخه. یعنې په لنډ ډول داسې ویلی شو چې د ډبرو، سکرو، ګازو، بوټو او نورو څخه چې کوم کیمیاوي مواد تولیدیږي، کیمیاوي توکي تولیدیږي، که چیرې دا په غیر نارمل شکل سره ځمکې ته داخلیږي، نو په نتیجه کې ډیرې د لمر وړانګې ځمکې ته تیریږي، هلته ساتل کیږي، چې وساتل سي نو د تودوخې لامل کیږي چې ځمکه ګرموي، چې دې ته وایي نړیواله تودوخه. د ځمکې په ګرمېدو کې د ګازونو اندازه، یعنی هغه ګازونه کوم چې د ځمکې د کرې د ګرمېدو باعث کیږي په څومره اندازه سره که چیرې وي، نو دوی به د ځمکې د کرې د ګرمېدو باعث شي. تر ټولو لومړی کاربن ډای اکساید دی، که هغه که چیرې 40% ته ورسیږي، نو په نتیجه کې د ځمکې د کرې د ګرمېدو باعث کیږي. همداسې میتان 19%، کلوروفلورو کاربن 11%، نایتروس اکساید 6%، او همدارنګه سلفر اکزاپلوراید که چیرې 0.4 ته ورسیږي هم د ځمکې د ګرمېدو باعث کیږي او ځمکه ګرموي. د ګلخانه‌یي ګازونو اغیزې ګرین هاوس افیکټس. ګرین هاوس هغو ګازونو ته ویل کیږي چې په شیشه کورونو کې منځته راځي، او کله چې وړانګې هلته ننوځي یو برخه یې هلته پاتیږي، بیرته وتلی نشي، دا کورونه ګرموي. یعنی د شینکوریز یا ګلخانه‌یي ګازونه دا چې کله ډیر تولید سي، نو یعنی په شیشه کورونو کې چې دوی ډیر تولیدیږي، مثال په ډول موږ تاسو مثال موټر یې موږ تاسو مثال ورکولی سو، نه؟ یعنی په موټر کې شیشې شتون لري، شیشې. اوس نو که چیرې دلته په ډیر اندازه سره وړانګې دلته ننوځي، وړانګې چې کله ننوځي نو دلته دا داخلیږي، کله چې داخل سي نو وروسته دوی ورڅخه راوتلی نسي، نو چې راوتلی نسي همدلته په موټر کې تودوخه ډیریږي. موږ تاسو به لیدلي وي کله چې ګرمي وي، که چیرې په یو ګرمي کې موږ تاسو یو موټر ته چې هغه ولاړ ور وخیږو،
نسبتاً تر د باندې به په موټر کې ډیره ګرمي وي. لامل یې دا دی چې دلته دا کومې وړانګې چې ننوتلي دي دا بیرته وتلی نشي. نو چې بیرته وتلی نشي دلته دوی ډیره تودوخه تولیدوي. چې ډیره تودوخه یې تولید کړه نو د ګرمېدو باعث کیږي. د کاربن ډای اکساید او همدارنګه نایتروجن اکساید تولید د ځمکې په شاوخوا د ګرین هاوس غوندې یو څه شي جوړوي، یو چتر جوړوي. کلوروفلورو کاربنز دا ځکه خطرناکه دي چې دوی د اوزون طبقه تخریبوي. یعنی که چیرې موږ او تاسو د ځمکې اتموسفیر ته وګورو، هغه څو طبقې لري چې د هغو څخه یوه یې ستراتوسفیر ده. د ستراتوسفیر په طبقه کې د اوزون طبقه شتون لري. دا د اوزون طبقه له 3 مالیکول اکسیجن څخه تشکیل شوې ده. د دې دنده دا ده چې تر څو دغه لمر مضرې وړانګې فلټر کړي او راویې ګرځوي. نو که چیرې دغه د اوزون طبقه تخریبیږي، دا څوک تخریبوي؟ همدغه کلوروفلورو کاربن یې تخریبوي. که چیرې تخریبیږي ډېرې وړانګې ځمکې ته داخلیږي. د شینکوریزو ګازونو د اثر اجزاوي، یعنی په دغو ګازونو کې کومې اجزاوي شتون لري؟ کوم ګازونه دي چې د شینکوریزو ګازونو په نامه سره یادیږي؟ د ځمکې په اتموسفیر کې د هغو ګازونو مالیکولونه چې 3 یا زیات اټومونه ولري د ګرین هاوس ګازونو په نامه یادیږي. یعنی چې 3 یا زیات اټومه ولري هغه ګرین هاوس ګازونه دي. ځکه دا ګازونه کولی شي د ځمکې څخه د وتونکو انرژیکي وړانګو مخه ونیسي او د سیارې د ګرمېدو باعث کړي، چې موږ تاسو مخکې ورباندې بحث وکړي. ځکه که چیرې موږ تاسو دا د ځمکې کره فرض کړو، دلته همدغه ګازونه مثال کاربن ډای اکساید دی، همداسې میتان دی، همداسې اوزون دی. دا راځي د ځمکې په کرې په شاوخوا باندې څه کوي؟ ځای نیسي. چې دلته ځای ونیوي نو بیا چې کله کومې وړانګې ځمکې ته داخلیږي نو هغه هلته په ډېره اندازه ځای ساتل کېږي. ډېر وساتل سي ډېره ګرمي تولیدوي. چې ډېره ګرمي تولید کړه نو ځمکې کره ګرموي. نړیواله تودوخه ځینې زیانونه لري، ځینې نه، البته ډېر زیانونه لري چې موږ دلته په 3 کټګوریو باندې ویشلي. چې لومړی محیطي زیانونه دي، بیا ټولنیز دي او بیا وروسته اقتصادي زیانونه وایي. لومړی راځه موږ او تاسو په محیطي زیانونو باندې بحث کوو. تر ټولو لومړی د حیواناتو او نباتاتو د اوسېدو ځایونه له منځه ځي. که چیرې د ځمکې کره ګرمېږي، حیوانات او نباتات د اوسېدو ځایونه له منځه وړي. کله چې د دوی ځایونه له منځه ولاړو نو د حیواناتو او نباتاتو نوي هم له منځه ځي. د ځنګلونو وچېدل او دښتو پراخېدل. ځنګلونه وچېږي او دښتې پراخېږي، یعنی دښتې چې آبادې هغه په ځنګلونو باندې وي. که چیرې دوی شتون ونه لري نو موږ تاسو هغې ته بیدیا یا دښت یا ډیزرټ ویلی سو. د سیندونو د اوبو د سطحې لوړېدل. که چیرې موږ تاسو وګورو اوبه چې دي هغه په 3 شکله باندې شتون لري، چې یو جامد، بل مایع او بل هم په ګاز شکل باندې دي. په دې 3 شکلونو سره اوبه شتون لري. هغه په کوم جامد شکل چې اوبه شتون لري هغه د یخیانو او همدارنګه یا واورو په شکل باندې وي. دا په کمه اندازه سره لږ لږ ویلې کېږي او په مایع اوبو باندې بدلیږي. خو که چیرې د ځمکې کره ګرمه سي دا په یوه واره باندې څه کېږي؟ ویلې کېږي. او په کومه اوبو باندې بدلیږي؟ په مایع اوبو باندې بدلیږي. کله په مایع اوبو باندې بدلې سي نو د دریابونو ته دوی راځي. په دریابونو کې څه کېږي؟ ځای نه. چې په دریابونو کې ځای ونو د دریابونو سطحه لوړېږي. سطحه لوړه شوله نو هغه له خپل ټاکلي ځای څخه را اوړي. د جزیرو او ټاپوګانو له منځه تلل. مخکې موږ او تاسو وویله چې د سیندونو او اوبو سطحه لوړېږي. کله چې د ټاپوګانو یو، که چیرې موږ تاسو وګورو د دریاب په مابینځ کې چې کومه وچه ساحه وي او شاوخوا یې اوبه وي دې ته موږ تاسو څه وایو؟ ټاپو وایو. که چیرې دغه د اوبو سطحه لوړه سي نو په نتیجه کې همدغه اوبه داخلیږي همدغو ټاپوګانو ته او په نتیجه کې دوی څه کوي؟ له منځه یې وړي.
د بحرونو د جریان ماتېدل او د نړۍ په اقلیم غیر متوقع تاثیرات، یعنی د بحرونو جریان ماتېږي، مختلفو سیمو ته ځي او په اقلیم باندې غیر متوقع چې زموږ او تاسو توقع لا نه وي، دوی به داسې تاثیرات ولري، ځکه چې د سیمې د وچېدو او ډیزرټیفیکیشن لامل کېږي، یعنی د سیمو د وچو سیمو پراخېدو ته ډیزرټیفیکیشن ویل کېږي. د موسم شدت ډیروالی او طوفانونو د فریکونسي لوړېدل. د موسمونو د شدت مثال په ډول باندې، یعنی د ګرمۍ شدت چې کېږي ډېر لوړېږي، ډېره ګرمي کېږي، او دغه د طوفانونو څپې چې په ورو حالت کې وي دوی چې کېږي په تیز حالت ته ځي، یعنې فریکونسي یې چې کېږي لوړېږي، چې د شدیدو طوفانونو د راتلو لامل کېږي. تیزابي باران، زلزلې او آتش فشانونه ډېرېږي. د اکسیجن کمښت چې کېږي ډېرېږي، ځکه چې موږ تاسو په مخ کې وویله چې د ځنګلونو وچېدل او دښتې پراخېږي، نو همدوی دي چې اکسیجن موږ تاسو ته راکوي، نو که چېرې دوی له منځه ځي نو دښتې به پراخېږي. بل راځو ټولنیز زیانونو ته. ټولنیز زیانونه یعنی هغه کوم چې په ټولنه باندې اثر لري. ټولنیز زیانونه لومړی چې دی د نفوسو بې ځایه کېدل. په څه ډول بې ځایه کېږي؟ کله چې د اوبو جریان له دریابونو څخه ځمکو ته ځي ډېرېږي، په نتیجه کې اوبه مختلفو سیمو او بالاخره زموږ تاسو تر کورو رارسېږي. کله چې دلته رارسېږي نو په نتیجه کې هر څوک کوشش کوي چې له کښته سیمې څخه لوړې سیمې ته مهاجرت وکړي، تر څو له طوفانونو او همدارنګه له اوبو څخه ځان وساتي. د ګرمۍ ناروغۍ لکه ملاریا او نور زیاتېدل. ځینې پرازیټونه لکه مثال پلازموډیم چې دا په ګرمۍ کې ډېره ښه وده کوي، نو همدغه ناروغیانې هم ورسره ډېرېږي، ځکه دا د دوی په وسیله باندې تولیدېږي او په ګرمۍ کې ښه رشد کولی شي. د ګرمو څپو او ناڅاپي طوفانونو له امله صحت زیانمن کېدل. د خوراکي توکو کمښت. خوراکي توکي چې حاصلېږي هغه نباتات دي، یعنې نباتات چې دي پروډوسر دي، نو دوی موږ ته چې راکوي غذا راکوي، نو که چېرې دوی له منځه ځي غذا هم کمیږي. دریم موږ او تاسو راځو اقتصادي زیانونو ته، یعنې د ځمکې د کرې د ګرمېدو اقتصادي زیانونه کوم دي؟ لومړی له هغو څخه د طوفانونو او زلزلو له امله تعمیراتو او ودانیو ویجاړتیا. موږ او تاسو نن ورځ ګورو چې ډېر شمېر ودانۍ او تعمیرات په ډېر لګښت سره جوړ شوي دي. نو که چېرې نړیواله تودوخه ګرمېږي، موږ او تاسو په مخکې محیطي او ټولنیزو اغېزو کې وویله چې نباتات له منځه ځي، چې دوی هم د طوفانونو په مخنیوي کې مهم رول لري. همداسې موږ او تاسو وویله چې د اوبو سطح لوړېږي، چې دوی هم د تعمیراتو په له منځه وړلو کې رول لري، ځکه چې که چېرې د اوبو سطح لوړېږي د طوفانونو مختلفو طوفانونو او سیلابونو د راتلو امکان شته. نو که چېرې د ځمکې کره ګرمېږي د طوفانونو او زلزلو له امله به زیات تعمیرات او ودانۍ ویجاړې شي، چې دا خپل یو اقتصادي زیان دی. د انساني او حیواني مریضانو ډېرېدل. په مخ کې موږ تاسو ویله چې د ګرمۍ ناروغۍ ډېرېږي، نو نه یوازې د ګرمۍ ناروغۍ بلکې هغه مایکرو ارګانیزمونه کوم چې انسان ناروغه کوي هغه له 30 څخه تر 45 سانتي ګریډ په تودوخه کې دوی ښه ژوند کولی شي. نو که چېرې د ځمکې کره ګرمېږي نو دلته د تودوخې درجه تقریبا هر وخت تر 15 لوړېږي. کله چې له دې څخه لوړېږي نو په نتیجه کې د ګرمۍ ناروغۍ هم ورسره ډېرېږي او هغه مایکرو ارګانیزمونه چې په هغه وخت کې ښه وده کولی شي ډېرېږي. د مرجانونو او ملغلرو د لاسته راوړلو له منځه تګ. نو تاسو که چېرې وګورو په سیلابونو او دریابونو کې ځینې حیوانات د صدف په نامه داسې یو د دوو خواوو لرونکو حیوانات دي چې صدف ورته ویل کېږي. په دوی کې دننه د لسګونو او زرګونو کلونو په نتیجه کې چې کېږي ځینې ملغلرې جوړېږي. دغه ملغلرې بیا په ډېر لوړ قیمت سره خرڅېږي یا هم اقتصادي بازار لري،
چې دا له منځه ځي، ځکه د دوی لپاره ژوند نامساعد کېږي، دوی هلته ژوند نشي کولی، د اوبو حالت تغییر کوي. د زراعتي تولیداتو د حاصلاتو تغییر په دې معنا سره چې دوی منفي تغییر ته بیایي، ځکه چې ځنګلونه، نباتات او امکانات او نور د دوی لپاره اقلیم نامساعد کېږي، په نتیجه کې دوی منفي اغېزمن کولی شي، یعنې دوی حاصلات به تغییر وکړي، په دې معنا سره چې کم به شي. د هوا د یخ ساتلو لپاره د ډېرې انرژي استعمال او د هغې مصرف. که چیرې ګرمي زیاتېږي نو دلته اړتیا لیدل کېږي چې موږ او تاسو خپل ځانونه یخ وساتو. د دې ځانونو د یخ ساتلو لپاره ډېرې انرژي ته اړتیا ده، که هغه برقي وي، که هغه میخانیکي وي، که هر انرژي وي، هغه موږ او تاسو ډېره په مصرف سو، چې دا یو بل اقتصادي زیان دی. نړیواله تودوخه ځینې ګټې لري، یعنې ډېرې محدودې ګټې دي. لومړی، په یخو سیمو کې د کښت امکانات برابرېدل. هغه سیمې چې یخې دي هلته به د کښت امکانات برابر شي. د مثال په ډول باندې انتارکتیکا یې ښه مثال ورکولی شو. که چیرې هوا یخه شي هلته به د کښت امکانات برابر شي. د کاناډا شمال لویدیځه لار د تګ راتګ لپاره مساعد کېدل. د کاناډا شمال لویدیځ لور ته یوه لاره ده چې هلته کنګل یخی ده. که چیرې تودوخه ډېرېږي هغه به ویلې شي، په مایع اوبو به بدله شي او د لاره به د تګ راتګ لپاره مساعده شي، چې دا یو بله ګټه. د هوا د ګرمولو لپاره په یخو سیمو کې د کمې انرژي مصرف. که چیرې د هوا د یخ ساتلو لپاره ډېره انرژي مصرفېږي نو دلته بیا که چیرې د هوا چې شي مثلا ګرمه شي، یعنې تودوخه نړیواله تودوخه ډېره شي، د هوا ګرمېدو ته کم ضرورت دی. مثال په ژمي کې به موږ او تاسو د خپل ځانونو د ګرمولو لپاره کمه انرژي مصرف ته اړتیا ولرو، هغه به کم مصرفوو، چې دا یو بله ګټه موږ او تاسو ویلی شو. د غرونو د ارتفاع لوړېدل. مونږ که چیرې موږ او تاسو غرونه وګورو دوی همیشه په واورو سره پوښل شوي، نو که چیرې له دوی څخه دغه واورې ایسته کېږي په دوی باندې فشار کمیږي، چې فشار باندې کم شو نو دوی ارتفاع به هم لوړېږي. د هېوادونو ترمنځ په سرحدونو ټاپوګانو باندې د شخړو کمېدل، چې دا یو بله ګټه ده چې موږ او تاسو په ګټو کې شمارله، چې د هېوادونو ترمنځ په سرحدونو او ټاپوګانو باندې به شخړې کمې شي. د نړیوالې تودوخې د کموالي لارښوونې او حل لارې څه دي؟ څه باید وکړو تر څو نړیواله تودوخه، یعنې دا ستر زیان، ستر ګواښ دا کم کړو؟ تر ټولو لومړی مهم شی چې دی هغه پوهه ده، یعنې خلکو ته باید عامه پوهاوی ورکول شي. خلک باید د نړیوالې تودوخې په زیانونو، د هغوی په اغیزو او په دې ټولو باندې پوه کړل شي. ځکه که چیرې یو کس چې په نړیواله تودوخه بیخي پیژني نه، نو دوی به د حل لارې لپاره څه وکړي؟ دا ناممکنه ده. تر ټولو مهم شی چې دی هغه خلکو ته عامه پوهاوی او په هغې باندې معلومات او پوهه ورکول دي. د ګلخانه‌یي ګازونو په استعمال کې له 50 څخه تر 80% کموالی راوستل. هغه ګازونه کوم چې د ځمکې د کرې په ګرمېدو کې تر ټولو ډېر مهم رول لري، چې هغه مثال کاربن ډای اکساید دی، میتان دی، همدارنګه نایتروجن ډای اکساید دی، ډای نایتروجن اکساید دی، کاربن مونو اکساید دی، تر ټولو شدید اغیزه کوونکی کلوروفلورو کاربنونه دي. دا باید له 50 څخه تر 80% کم شي. نړۍ اوس په دې لګیا ده چې همدا ګازونه استعمال کم کړی دی، یا هغه وسایل په کوم چې دغه ګازونه استعمالیږي د هغوی استعمال کم کړی دی. خو بیا هم دا نړیواله تودوخې ته به هغه وخت حل لاره ولټول شي او مثبت ګام به وي چې له 50 څخه تر 80% پورې کم شي. واښه، ونې او بوټي کښېنول، دغه تر ټولو بله ښه مهمه لاره ده چې باید واښه، ونې او بوټي کښېنول شي، ځکه هم دوی دي چې ځمکه یخه ساتي او هم کوم کیمیاوي مواد چې له مختلفو منابعو څخه تولیدېږي هغه دوی جذبوي. د شخصي ترانسپورت پر ځای له عام ترانسپورت څخه استفاده، یعنې
نه ده پکار چې په یوه کور کې دې څو تنه شخصي ترانسپورټ ولري، بلکې د عام ترانسپورټ څخه استفاده دا یو مثبت ګام دی، ځکه چې په شخصي ترانسپورټ کې همیشه یا مثلا یو یا دوه یا درې لغه څخه زیات تګ راتګ کوي، چې په عام ترانسپورټ کې په لسګونو تنه کولی شي چې یو ځای ته ولاړ شي. نو دلته په کمه اندازه سره دغه د کیمیاوي موادو تولیدونکي چې هغه مثلا موټر دی هغه کم استعمالیږي او کم کیمیاوي مواد محیط ته ورکوي. د کمې انرژي د مصرف د وسایلو کارول، ښه مثال یې موږ تاسو موبایل کمپیوټر ورکولی شو، یعنې نړۍ په دې کې ډېر پراخ مهم رول لوبولی دی. په پخوا وختونو کې موږ او تاسو لیدل چې لوی د ډیسکټاپ کمپیوټرونه وو چې اوس په ډېرو کوچنیو لیپټاپ باندې بدل شوي دي چې انرژي هم کمه غواړي، یعنې برقي انرژي، او همدارنګه وړل یې هم اسانه دي. یعنې ګټه یې دا ده چې دلته کمه انرژي دا مصرفوي. همداسې موبایلونه کومې چې کمه انرژي مصرفوي هغه باید استعمال شي. د امکان تر حده د کمې انرژي مصرف، یعنې زموږ او ستاسو مبارک دین اسلام موږ تاسو له اسراف څخه منع کړي یو. په هر شي کې اسراف شته، انده او داسه په اوبو کې لا اسراف شته. موږ او تاسو باید له کمې انرژي څنګه وکړو، له هغه مصرف کړو، یعنې له اسراف څخه ډډه وکړو. انشاءالله دې ته به حل لاره لټول شوي. ستاسو کورنۍ دنده موږ د نړیوالې تودوخې په باره کې څه کولی شو او څه مو کړي دي، دا په یوه دوو درو ورقو باندې ولیکئ او ماته یې واستوئ. نو کله چې مو ولیکئ ماته به یې په 1990 کال د 10مې میاشتې په 2مه نیټه باندې ماته باید وسپارل شي، که هغه د وټساپ یا د هم په موډل اپلیکیشن کې د امس د لارې وي، تاسو یې ماته استولی شئ. یعنې هم ادرسونه چې تاسو درکول شوي دي کولی شئ د هغو له لارې څخه واستوئ. خپله کورنۍ دنده مو پر وخت اجرا کړئ. پاملرنې مو یوه نړۍ مننه. که کومه پوښتنه لرئ کولی شئ چې پرېږدئ. تر بل درس او بل وخت پورې ښه وخت او ښې چارې. خدای مو مل شه.